د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول به روغ جوړ یئ. د شپې داستان یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې درته بیا هم د شیرشاه سوري ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. شاوخوا ګړنګونه د تیارو تر پردو لاندې پټ وو. یوازې د ناور دواړو غاړو ته د جوړ خونو په منځ کې د ژوند هنګامې تودې وې. په دې خونو کې یوه د سردار مهارته لویه خونه هم وه چې د پخوا په څېر پکې د شرابو او مستو نڅاګانو محفل تود و. د لویې خونې په تا چت او دیوالونو کې د تبلې او باجې غږونه راغبرګېدل. د مست ساز، سور او تال نه د نازکو نیم بربنډو اندامونو شاعري په اوج کې وه. سردار مخامخ په یو تخت ډډه اچولې وه. د هغه موټ نن ډیر برابر و. په خپلو یارانو ډیر مهربانه ښکارېدو، خو یو څه ته یې تلوسه وه. د ساز او نڅا بنډار ته یې پام شو غلطولی. سر په سر یې جامونه په سر اړول. د ده نورو ملګریو سرونه یې درانه شوي وو. هغه چې څلورم جان په سر واړوه، جام یې د نجلۍ په لاسو کې په پتنوس په زوره ووهه. نجلۍ واخ وکړل. د جام ټوټې په بربنډ زنګون د وینو لیکه جوړه کړه. سردار د لاس په اشاره هغه وشړله. ویې ویل: دا لعنتي مدنلال ولې دومره ناوخته شو؟ رانی له یو ډک جام سره په ناز ور وړاندې شوه. بهاداره را بشي، ولې دې ورته بیړه ده؟ د هغه سترګې د مشالونو په رڼا کې د وینو د کاسو په څېر ښکارېدلې. لاس یې د غومبوري په داغ تیر کړ. په خوبولې لهجې وویل: مدنلال به د روهتاس او جونپور احوال راوړی وي. شیرشاه زما د نیولو لپاره څه کسان راستولي دي. هغه ماته په دې باب خامخا ډېرې کیسې لري. زما یې کیسو ته تلوسه ده. بیا یې خوله له خندا تر غوږونو وشلېده. ګیلاس یې بیا په سر واړو. دغه مهال د باندې شور مشهور شو. څو تنه ورننوتل چې احوال واخلي څه خبره ده، خو هغوی بیا رانغلل. شور او ځواک زیات شو. مهارته د خطر احساس وکړ، خو نوره ډیره پرې ناوخته شوې وه. لږ وروسته مدنلال له 30-40 تنو کسانو سره دننه ورننوت. سردار زنګېدلی راجګ شو. په شونډو یې خندا وغوړېده. دا ته یې مدنلاله د شور او ځواک د څه لپاره دی؟ دواړه لاسونه یې وغځول. غوښتل یې ګام واخلي، خو نږدې پړ مخې غورځېدلی و. سر یې پرې دروند و. یو تن بیرته په خپل ځای کېناوه. مدنلال وړاندې ورغی. د سردار په لاسونو ور ټیټ شو. ښکل یې کړه. بیرته شاته لاړ. له خپلو ملګریو سره ودرېد. د سردار ژبه په تالو پورې نښتې وه. په ګونګړو ژبه یې وویل: یاره په خیر راغلی. ما وې غورې به وکړو، خو انتظار دې اوږد شو نازوانه، ډېر وځنډېدې. نور هغه په خپل ځای راړنګ شو. مدنلال وویل: لکه چې سردار په څښلو کې لږ زیاتی کړی دی، پرېږدئ. بیا یې خپلو ملګریو ته مخ ور واړو. څه ته ګورئ؟ ټولو د سترګو په رپ کې تورې راویستلې او په یوه شیبه کې د څو غبرګو کریغو له بدرګو سره له ډېرو سرونه والوته. یوازې په سندرغاړو او نڅاګرو چا لاس اوچت نه کړ. مهارته سره له دې چې د شرابو په نشه کې ډوب و، خو مدنلال د تورې پر موټي په سر ووهه چې پړ مخ یې پرېوت. له خوځېدو ولوېد. 2 تنه نور د هغه تر څنګ زنګېدل. عمر را وړاندې شو، خو مدنلال یې لاس ونیو. ورته وویل: له دوی باید یو څو پوښتنې وکړو. عمر او مدنلال سمدستي د هغوی لاسونه پر شا ور واړول. بیا یې له یو کونج نه د اوبو ډکه کوزه راوړه. د هغوی په سر او مخ یې ورشیندلې. نیشه یې پرې والوځوله. دواړه یې مخامخ کېنول. مدنلال او عمر یې مخې ته کېناستل. مدنلال ورته وویل: راجیشه، تا خو پیژنم، دغه بل اشنا څوک دی؟ په ژړغوني غږ یې ځواب ورکړ: بهاداره، ویر دې سینګ دی. مدنلال وویل: ښه، اوس خبره واورئ. موږ له پاسه راغلو. پاس مرکز مو تر تاسو مخکې پاک کړ. هر څه ختم دي. د مهارته لنډۍ پاچاهي ړنګه شوه. یو څو پوښتنې درنه کوم، که مو سم ځواب راکړ کیدای شي ژوندي پاتې شئ. راجیش وویل: بهاداره، حکم کوه. نور وسلوال کسان مو چیرته دي؟ 3-4 زره له لام پرکاش سره لاندې درې ته ښکته شوي دي. ښه، نور نو همدغه کسان دي. زیات یې پاس په مرکز کې وو. 300-400 تنه به دلته وو. عمر وویل: یو څه کسان غره ته وختل. په تیاره کې په هغوی پسې ورتلل خطرناک وو. نور نو ختم دي. مدنلال وویل:
د رام پرکاش چاره به خواص خان کړي وي. خیر په 2 ورځو کې به دا تښتېدلي هم را پیدا شي. دغه مهال ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. ټولو تورې وښکلې او دروازې لور ته یې وکتل. عثمان او حمید ورننوتل. عثمان ایستلې توره وړاندې ورغی. په لوړ غږ یې وویل مهارته چیرته دی؟ بدنلال ورجګ شو. په نرمۍ ورته وویل ښاغلیه عمر راته سپارښتنه کړې چې سردار به تا ته سپارو، ته بېغمه اوسه، هغه ستا په واک کې دی. عثمان شاوخوا وکتل. له څو نجونو پرته یې 3 تنه ژوندي ولیدل چې یو بېسده پروت و. راغی راجیش او ویردی سینګ ته ودرېد. توره یې اوچته کړه. راجیش په ژړا په پښو ورپرېوت. ویې ویل زه راجیش یم، مهارته هغه دی. عثمان شاوخوا ته وکتل. وړاندې په یو کونج کې د اوبو ډک منګی و. هغه یې راوړو. په مهارته یې ورتش کړ. هغه را په خود شو، وبړېد. راجیش د سپي زویه پرېمېږده. عثمان هغه پر مخ څو څپېړې ورکړې. راویښ شه لیونۍ سپیه، نور دې د تاړلو وخت تېر دی. عثمان د یوه کمره په سر ناست و. سترګې یې د وینو کاسو په څېر تکې سرې وې. 4 نجونې یې مخې ته پر بل کمره ناستې وې. هغوی هم اوښکې تویولې. یوې نجلۍ چې غټې تورې سترګې د غره په منځ کې پر کوم ټکي ګنډلې وې له اوږدې سلګۍ وروسته وویل لکشمي یې چې راوستله، جامې یې څیرې وې، په مخ یې ټپونه او ویښتان یې ګډ وډ وو. ساتونکي ویل چې هغه په نیمه لار کې د تېښتې هڅه وکړه. 2 تنه ساتونکي یوې کندې ته ورټېل وهل او دوی غوښتل چې د ځنګل په ګڼو ونو کې ترې پټه شي. د سردار کسانو بیا د هغه لاسونه او پښې پرې وتړلي وو او پر آس یې راچولې وه. سردار چې په دې حالت ولیدله، هغه ټول کسان چې دلته ورسره راغلي وو د تورې په ګزارونو ځای پر ځای ووژل. عثمان وپوښتل د مهارته په کسانو کې د سوهن په نامه یو ځوان و؟ نجونو یو بل ته وکتل. بیا یې ویل یو ځوان و، دوی ویل چې د لکشمي کلیوال دی، نوم یې راته معلوم نه دی. داسې ویل چې د یو لوی شتمن زوی دی. عثمان ترې وپوښتل هغه څه شو؟ دوی جواب ورکړ هغه هم د مهارته سړی و. ویل کېدل چې د لکشمي د ښکلا خبره یې هم د دې ځناور غوږونو ته رسېولې وه. هغه اوس چیرته دی؟ نجونو په یوه غږ ځواب ورکړ په خوشبو کې همدلته و، بیا مو نه دی لیدلی. عثمان غاښ وچیچل. ویې ویل د نامرد زویه په لاس به رانشې. نجلۍ چوپه شوه. تر ښه ځنډ وروسته یې بیا وویل لکشمي به تل غلې بېله ناسته وه، ژړل به یې، دعاګانې به یې کولې، له چا سره یې د راز او خبرو هڅه نه کوله. هغې موږ ټولو ته په شک کتل، موږ ته سلې ورکوله، خو هغې خپل تصمیم نیولی و. ورځ دلته په لوی میدان کې لویه میله جوړه شوه. 2 تنه راغلل. ټولو ته یې زیري ورکول چې نن د سردار واده دی. په لوی میدان کې ډول او باجې ته نڅاوې پیل شوې. وروسته 2 ښځې زموږ خونې ته راغلې. لکشمي ته یې د واده جوړه راوړه. ورته وویل چې واغونده، ته ډېره بختوره یې، د سردار ملکه به شې. لکشمي هغه جامې ورته وغورځولې. هغه مېرمنې له ویرې لاړې، له خونې ووتلې. لږ ځنډ وروسته سردار سخت نشه و. راغی. لکشمي یې تر لاس ونیوله او خپلې دیرې ته یې کش کړه. لږ وروسته چیغې او شور ګډ شو. د سردار سهمجنې کریغې مو واورېدې. موږ د باندې راووتلو. بس دغه ننداره مو په نصیب وه. سردار په یوه لاس هغه کشوله او په بل لاس یې خپل مخ کلک نیولی و. لکشمي د سردار په خپله چاړه پر هغه پر مخ ګزار کړی و. بیا یې کش کړه او هغه وړاندې کمره نه یې لاندې وغورځوله. عثمان اوښکې پاکې کړې، لاس یې په دعا اوچت کړ. عایشې شهادت دې قبول شه. هغو نجونو یو بل ته وکتل. یوې یې وویل عایشه څوک ده؟ عثمان هغوی ته سترګې ور واړولې. عایشه همدغه نجلۍ وه چې تاسو یې د لکشمي په نامه پیژنئ، زما د ماما لور وه. بیا هغه راجګ شو. عایشې شهادت دې قبول شه، قاتل دې په خپل لاس په سزا رسوم. بیا وړاندې د یوه کمره تر څنګ مهارته ته ورغی. د هغه لاسونه تر شا تړلي وو، نیشه یې الوتې، ویښتان یې ګډ وډ پر مخ پراته، په بد حالت کې کمره ته یې ډډه وهلې وه. عثمان هغه تر مټ ونیو او راپورته یې کړ. قاتله خپلې سزا ته دې ځان تیار کړه. هغه په ژړا او زاریو پیل وکړ. ګوره ښاغلیه، ډېره سزا مې ولیده، کرۍ شپه مې وهل وخوړل، توبه مې ده، بد مې کړي. عثمان هغه ته وویل وژنم دې، خو د یوې پوښتنې ځواب راکړې، په اسانه مرګ دې وژنم. مهارته د ویرې او هیلې نه په ډک نظر هغه ته وکتل. عثمان وویل سوهن چیرته دی؟ هغه جټکه وخوړه. ویې ویل سوهن؟
بیا یوه او بل لور ته سترګې واړول. صاحبه ما پرېږده، سوهان به درته لاس تړلی راولم. د عثمان پر شونډو ترخه مسکا راغله. احمقه، ما ته د ماشوم خیال کوې؟ سوهان به هم انشاءالله ستا په څېر په ګوتو راشي او خپله سزا به ګالي. د مدنلال او عمر ملګري راغلل. بیروبار جوړ شو. مدنلال وویل عثمانه نورې ژوندي پرېښودل بې معنا دي. یو قماندان یې له څو زره تنو سره لاندې درې ته ښکته شوی دی چې د هغو چاره وکړو. عثمان هغو ځوانو نجونو ته وکتل. ویې ویل عایشه یې له کومه ځایه وغورځوله؟ یوې وړاندې هغه ځای ته چې لاندې لوی ګړنګ و او اوبه تویېدلې اشاره وکړه. له هغه شنه کمره نه یې لاندې را وغورځوله. مهارته چیغې کړې دروغ وایي، دا د سپي لور دروغ وایي، بد مې کړي ومې بخښه، ټول عمر به دې غلامي کوم. عثمان نجونو ته ویل تاسو مو خپل کسات ترې واخلئ. څلور واړه راجګې شوې، ډبرې یې راواخیستلې او مهارته یې پرې وویشت. د هغه کریغې د شاوخوا کمرونو په منځ کې راغبرګې شوې. ښه ځنډ هغه د ډبرو تر باران لاندې و. بیا پرې د لغتو نوبت شو. وروسته عثمان مهارته تر څڼو ونیو او ډېر ګړنده یې د هغه شنه کمره لور ته ورکش کړ. کله چې پر کمره وخوت په یوه جټکه یې له کمرې لاندې وغورځاوه. د هغه وروستۍ کریغه په شاوخوا ګړنګونو کې راغبرګه شوه او بیا درنه چوپتیا شوه. عثمان اوږده ساه واخیسته، له پښو یې ساه ووتله او د کمره په سر کېناست. د شاوخوا غرونو تر لمنو دودونه او تورې لړې اوچتې وې. عثمان ناڅاپه جګ شو او مدنلال دوی ته مخ ور واړو. بندیان چیرته دي؟ هغه په حیرانۍ ترې وپوښتل. هلته په یوه لویه خونه کې پراته دي، وژنې یې؟ عثمان په هماغه لوري ورګړندی شو. ځواب یې ورکړ راځئ یو څوک مې پکې پکار دی. حمید لودي، عمر او د سیسرام ګروپ نور کسان له عثمان سره د بندیانو د خونې په لور ورال. هلته په سلګونو کسانو چې لاسونه یې تر شا پرې اړولي وو. عثمان ټول کتار ودروه او بیا یې له یوه سره په ځیر هر یوه ته کتل. په دویم کتار کې عثمان یو ځوان ولید چې ببرې خیرنې څڼې یې په سترګو پرتې وې. ګڼې ږیرې مخ پوښلی و. عثمان ورته وکتل. ترې تېرېدو خو د هغه خیرنو ویښتانو تر څپر لاندې په سترګو نظر ولګېد. پل یې ونیو، هغه یې تر څڼو ونیو او سر یې پرې اوچت کړ. په ځیر یې ورته وکتل. پر بندي د ویرې لړزه راغله. عثمان غاښ وچیچل. یوه لویه چیغه یې وکړه سوهنه سپیه، ځان په ږیره کې رانه پټوې. هغه یې د بندیانو له منځه راکش کړ، د باندې یې راوست. سوهان له ویرې سخت لړزېدو، په ګونډو شو. عثمان یې وپېژاند او په زاریو خوله پرانیسته. زه بې ګناه یم، ما لکشمي ته هېڅ زیان نه دی رسولی. هغه مهارته ووژله. د بګوان په روی ما ته څه مه وایه. لږ ځنډ وروسته د هغه وهمناکې کریغې په شاوخوا ګړنګونو کې رغبرګې شوې. د بندیانو د لویې خونې تر څنګ د یوه کمر لاندې یو ببر سر له تنې 2 ګزه لرې پروت و. عثمان پورته وکتل. لویه خدایه، نور مې په دنیا هېڅ ارمان پاتې نه دی. عایشې کسات مې دې واخیست. بیا یې 2 غټ څاڅکي له سترګو په ړنګې ږیره کې راتویې او ورک شول. شپه پخه شوه. د جاړکند د غرونو ګړنګونه د تیارو تر پردو لاندې نور هم وهمناک ښکارېدل. اسمان له ستوریو ډک و. د غره په لوی ناو کې یوه ژرنده اوبه بهېدې. د هغو له نرم شرهار سره کله کله د لیوانو د انګولا غږونه هم اورېدل کېدل. خواص خان له خپلو زرو تنو وسلوالو کسانو سره لاسونو پلی شوی و او پوره پام پورته روان و. هغه یوه مول وهلي ته په ټیټ غږ وویل څومره لاره به پاتې وي؟ هغه په خپ غږ ځواب ورکړ شاوخوا 2 ساعته نور مزل هم پاتې دی. ښه چې تر 1 ساعت کم شو بیا غږ وکړه چې آسونه همالته ودرو. سمه ده صاحبه. له خواص خان سره د مورنګي کلي 15 تنه ځوانان راغلي وو. هغوی په دې ناونو کې ښه بلد وو. د مهارته ډاکو 2 مرکزونه یې له لرې لیدلي وو. له هغوی څخه یو پردیپ کمار د دلیپ کمار وراره و. پردیپ خواص خان ته د مهارته ډاکو ډېرې عجیبې کیسې وکړې. دا چې په هغو کې به څومره رښتیا او څومره هسې جوړې شوې افسانې وې دی نه پوهېدو، خو خواص خان یې پرې پوهاوه چې مهارته په رښتیا هم کوم عادي ډاکو نه دی. پردیپ خواص خان ته ورنږدې شو. ترې ویې پوښتل صاحبه یوه پوښتنه اجازه ده؟ وایه. تاسو رښتیا یوازې په دې 1000 کسانو غواړئ چې مهارته ډاکو ونیسئ؟ خواص خان ورته وویل ته سهاره انتظار وکړه، ټولې پوښتنې به دې ځواب شي. صاحبه پاس مهارته له لوی پوځ سره پروت دی. خواص خان ورته وویل که وېرېږې بېرته دې کور ته لاړ شه، که نه نو نور ډېرې پوښتنې مه کوه. پردیپ چوپ شو. لږ وړاندې ناو په 2 څانګو ویشلی و. پردیپ دوی ښي لور ته وړاندې تېر شول. یو ځای هغه خواص خان ته وویل
اوس نو ورنږدې شوي یو. خواس خان یو تن ته وویل آسونه همدلته ودروئ. آسونه یې د خړ کمرونو شاته له ناو نه لږ په لوړ په یو ځای کې ودرول او یو څو تنه یې ورسره پرېښودل. نورو په لوی ناو کې پلي مزل ته دوام ورکړ. خواس خان خپلو ملګریو ته وروستي هدایات وکړل. ځانونه تیار کړئ، ډالونه مو د غیشو دفاع ته چمتو کړئ. هره شیبه پر موږ له دواړو اړخونو د غیشو د باران امکان دی. پردیپ په نه زړه وپوښتل صاحبه هغوی څه خبر دي چې موږ ته به یې لاره نیولې وي؟ خواس خان ورته وویل پردیپه تا راته وویل چې پنډت مې خبر کړ، ډېر خوشحاله شو. اوکې صاحب، د دې معنا دا ده چې ستاسو شک پر ځای دی. پنډت به تر ماښامه هغوی ته خبر ورکړی وي. زما باور دی چې هغوی به موږ تر خپل مرکز لاندې چیرته غلي په مورچلونو کې انتظار وي. د پردیپ هډونه زیږه شول. د ناڅاپي برید په تصور کې یې ویره نوره هم په زړه ننوتله. په راتلو پښیمانه شو، غوښتل یې څه ووایي خو د نور څه ویلو جرأت یې ونه کړ. له هر ګام سره یې د ناو دواړو غاړو ته کتل. په تیارو کې د هر کمره تر شا په لسګونو وسلوال احساسول. هر شیبه یې د غیشو د باران خطر احساس کړ. د هغه د ویرې او هیبت انتظار ډېر اوږده شو. شخ شو. د ناو له دواړو اړخونو په سلګونو غیشي راغلل او څو تنو کریغې سمې ورسره اوچتې شوې. خواس خان خپلو کسانو ته حکم وکړ د ډالونو دیوال جوړ کړئ، ورخطا نه شئ. بیا یې د الله اکبر لویه ناره اوچته کړه. د سترګو په رپ کې د ناو په منځ کې د خوړ په غاړه هغوی ودرېدل او د ډالونو دیوال یې جوړ کړ. د غیشو باران دوام و. رام پرکاش هم خپلو کسانو ته د برید قمانده ورکړه. هلئ مه پرې ګورئ. د غیشو باران لا روان و چې په شاوخوا کمرونو کې په زرګونو مشالونه بل شو. لاندې ناو د رڼا په وړانګو کې روښانه شو. خواس خان بیا د تکبیر ناره اوچته کړه او خپلو کسانو ته یې وویل توریالیو، پام چې مهارته ډاکو درنه ژوندی ونه وځي. هغه زموږ د توریالیو تر منځ را ایسار دی. د خواس خان له دې حکم وروسته ناڅاپه پاس د ناو دواړو غاړو ته غوغاوې او کریغې پیل شوې، چغې شوې. د لویو کمرونو له شانه په سلګونو کسان دې لوري ته راواوښتل چې خواس خان دوی ته مخامخ. خواس خان خپلو کسانو ته پر هغوی د غیشو اورولو قمانده ورکړه. تیارې ورو ورو ورټولېدې. د دواړو اړخونو ترمنځ د غیشو ویشتل روان و چې پاس د تورو شرنګا پورته شوه. د جارکند د غرونو په سرونو چې د لمر لومړۍ وړانګې خپرې شوې، د ناو په منځ کې توده جګړه پای ته ورسېدله. پردیپ حق پک و. لیدل یې چې له دواړو لوریو غره نه په زرګونو پوځیان راښکته شول. د مهارته د قماندان رام پرکاش د 2000 تنو پورې کسان وژل شوي او ټپیان او ته 1.5 پورې بې وسلې ورڅولي. رام پرکاش سخت ټپي و. هغوی ټول وروسته وپوهېدل چې د خواس خان د یوه ماهرانه پلان له مخې په داسې دام کې ولوېدل چې یا به وژل کېدل او یا به ژوندي سلامي کېدل. په سلګونو ټپیان یو ځای ته راټول کړل. خواس خان خپلو کسانو ته حکم وکړ چې د هغوی په ټپونو پټۍ وتړي. پردیپ حیران ورته کتل. ترې ویې پوښتل صاحبه اول مو د غیشو تورو په ګزارونو پرې وکړل، اوس یې پټۍ پرې تړئ. خواس خان ورته ویل پردیپه اشنا زموږ دین زموږ ته همدا راښودلی دي. صاحبه اوس خو به پوښتنه بده نه وي. خواس خان په موسکا ورته ویل نه پردیپه، بیا دې په زړه کې څه در وګرځېدل؟ له موږ سره خو یوازې زر تنه وو، اوس خو ناو ستاسو له زرګونو پوځیانو ډک دی. خواس خان ورته وویل پردیپه ټول رازونه څوک چاته نه وایي. هغه په عجیبه لهجه وویل صاحبه زما د پلار خو له ویرې نږدې زړه چاودلی و. ویل یې چې ایله زر کسان د ډاکو مهارته د نیولو لپاره راغلي دي. ما چې تاسو ولیدئ زه هم حیران وم، خو ستا دې حالت ته مې چې وکتل لږ مې زړه ډاډه شو. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د شیرشاه سوري ناول دا برخه مو هم دومره وه. د یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پرو. ښه وخت، ښې چارې.